کله چې د اوبو انرژۍ وزارت له لوري د هیواد په ټولو ولسوالیو کې یو چیکډېم منظور شوی، خوست کې هم په یاده برخه کې مسؤلین د چیکډېمونو له جوړېدو خبر ورکوي. د اوبو انرژۍ ریاست د مسؤلینو په وینا تیر او روان کال یې د خوست په ټولو ولسوالیو کې چیکډېمونه جوړ کړي او د ځینو کاریزونو د بیا ترمیم چارې لا هم روانې دي. دوی زیاتوي چې د یادو چیکډېمونو په جوړېدو سره د تیر کال په پرتله 1 متر او 40 سانتي متره د اوبو سطحه لوړه شوې، چې دا کار د کرنې په برخه کې موثر تمام شوی دی. د اوبو انرژۍ وزارت په چوکاټ کې په هر ولسوالۍ کې یو چیکډېم منظور شوی و، چې له هغې جملې نه موږ 10 چیکډېمونه جوړ شوي دي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. په هر ولسوالۍ کې یو په خوست کې د اوبو سطحه سیوري موږ چیکډېمونه نه وو جوړ کړي. په هغه وخت کې د اوبو سطحه 2 متره 40 سانتي ټیټه شوې. کله چې دا چیکډېمونه د امارت اسلامي لخوا نه په هر ولسوالۍ کې جوړ شول او اوبو نه ډک شول، نو د هغو 1 متر او 40 سانتي د اوبو سطحه بیرته ارتفاع وکړه. سیلابو مخه هم نیول شوې ده. هغه ځمکې زراعتي ځمکې چې له تخریب سره مخامخ وي هغه هم له تخریب نه بچ شوي دي. په ورته وخت کې د خوست اوسیدونکي او کروندګر بیا وايي چیکډېمونو یې نه یوازې د پاکو اوبو په برخه کې ستونزې حل کړي، بلکې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره تر ټولو ښې وسیلې ګرځېدلې دي. دوی له اړوندو مسؤلینو غواړي چې د جوړو شوو چیکډېمونو پر وخت نظارت ترسره کړي، ترڅو د تخریب مخنیوی یې شوی وي. ولا مخته دا شی و چې ډېره وچکلي وه، دا ډیم چې نه و بکوز روانې وې په خوله باندې، دا شی روانې وې ممکن چې څومره په کلي کې ټول وچ شوه. یو ټانکر و، یو 2 دانه ټانکر، پانه به جنجال ورسته په کلي کې په رسېدو به نه کورو کې به اوبه نه وې. دا ډیم چې وتړو موږ یې ته ډېره پیدا وکړه، اوبه جګې شوې، موږ ته یې ګټه ورسېده، فصلونو ته یې ګټه ورسېده، ونه ته یې ورسېده. اوبه اوس دا ډک شوی دی، د څه موده کېږي اوبه بیا کته روانې دي په کویۍ کې. په کار دغه ده چې دا ډیم باندې کار روان شي، دا لږ صفا شي. ډیم یې ژور که داسې کې جوړ کړه، باید یې دغه پکول پکور دي چې پوکي کې صفای کې یې څانګ غوړې جالۍ ورته جوړې کړي چې ماشومان ور ونه لویږي، حیوانات ور ونه لویږي، یوه داسې ساحه ورته وکړي چې پاتې کې مول اوبه وچکي استفادات ترې وکړي. مخکې وروره هم دلته به خلک سیل ته راتلل، ډېرې چکر ته به خلک راتلل. اوس د دولت نه مو دا غوښتنه ده چې دا ډیم بیا صفا شي، خاورې ترې لرې شي. د اوبو انرژۍ ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال یې د وزارت له داخلي بودیجې او همکارو موسسو په مرسته د 190 میلیون افغانیو په ارزښت بېلابېلې پروژې پلي کړي، چې پکې سربندونه، کانالونه، د کاریزونو پاکاري، ذخیروي بندونه، چیکډېمونه او یو شمېر استنادي دیوالونه شامل دي. احسان الله بابر، امید رادیو، خوست.